که په چاړه یا په چاقو باندې تاسو سو خوږ کین نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ یا بله تیره هر قسم اوسپنوي او په هغې باندې تاسو خوږ کین نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ نو ګورئ دوه قسمه خوږېدل دي چې انسان خوږ شي او د دې دواړو دوه قسمه علاج دی چې هغه به تاسو ځان ته کوئ. اول قسم دا دی که تاسو په چاړه یا په چاقو باندې سو خوږ کي او هغه چاړه چاقو ستاسو په وجود کې دننه پاتې شي یا بله اوسپنوي او هغه اوسپنه ستاسو په وجود کې دننه پاتې شي نو هغه اوسپنه او چاړه چاقو به تاسو هرګز په خپله نه راوباسئ هغه ځای نه به تاسو هغه نه ګډوډوئ ځکه چې د هغې سره دننه چې کوم رګونه دي که ورکوټي دي که غړتي کیدی شي چې هغه کټ شوي وي او تاسو چې دا چاقو بهر ته راوباسئ نو هغه رګونو نه وینه بیا ډېره زیاته په بهېدو باندې تللی شي چې دا ستاسو دپاره د خطرې خبره ده. کوم ځای کې چې چاړه یا چاقو یا بله اوسپنه ښخه شوي وي د هغې په سیډون باندې به تاسو ټیټه پټي وکړئ چې د هغې نه بهر ته وینه نه ځي ځکه چې وینه ستاسو د صحت دپاره بهتره ده چې ستاسو په وجود کې دننه څومره پاتې کیږي. او دویمه ضروري خبره دا ده چې په دې دوران کې به تاسو هر قسم یره نه کوئ او تاسو چې سیده سملاستی شئ نو دا ستاسو دپاره بهتره ده چې تاسو ډېره زیاته یره وکړه یا تاسو ډېر زیات ټوپونه وویل یا تاسو ډېر زیات وګرځېدئ نو د دې سره ستاسو د وینې چې کم رفتار دی هغه په زیاتېدو باندې شي او کله چې ستاسو د وینې رفتار زیات شي نو بیا ستاسو د وجود نه بهر ته وینه په زیات مقدار سره تللی شي او د هغې نه بعد به تاسو ډاکټر ته ځئ هغه چاقو چاړه یا هغه اوسپنه ډاکټر پوه شه او د هغې ویستل پوه شه. او دویم قسم دا دی که تاسو په چاړه چاقو باندې سو خوږ کي یا په اوسپنه باندې تاسو سو خوږ کي هغه اوسپنه یا چاړه چاقو ستاسو په وجود کې پاتې شوي نه وي یعنې ستاسو د وجود نه بهر شوي وي نو هغه زخم کم زخم نه چې وینه روانوي نو هغه زخم به تاسو ټینګ ټینګ په کپړه باندې وتړئ چې د هغې نه بهر ته وینه نه ځي او د هغې نه بعد بیا تاسو ډاکټر ته تللی شئ او هر قسم چې خوږ شوي وي د هغې مطابق به تاسو ته علاج درکولی شي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره